د بخښونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو سلام ستړي مه شئ. ستاسو پام راوړو د نن یکشنبې د ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته. د اسلامي امارت یو پلاوی د غور سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي لومړنیو مرستو سره نن سهار د دې ولایت مرکز پیروزکوه ښار ته رسېدلی دی. یاد پلاوی د سیلابونو له امله د رامنځته شویو زیانونو د پلټنې لپاره د دغه ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره لیده کاته هم کړي دي. مالیزیا کې افغان سفیر نقیب الله احمدي د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر له سلاکار او د افغانستان لپاره له ځانګړي استازي داتو احمد اعظم سره کتلي. مالیزیا کې د افغانستان سفارت وایي چې په دې کتنه کې کابل ته د ښاغلي داتو اعظم د وروستي سفر په اړه خبرې شوي دي. د عدلیې وزارت وایي چې د سوالګرو راټولولو او له سوالګرۍ څخه د مخنیوي قانون د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظ الله له لوري توشیح او د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کازان اقتصادي ناستې په څنډه کې د قرغیزستان د سوداګرۍ وزارت له مرستیال ماکیشوب چنګیز سره کتلي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په یاده کتنه کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې شوې دي. د IHH ترکیې خیریه موسسې مسؤلینو د ریاست الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې ویلي چې دغه موسسه افغانستان کې خپلې بشري مرستې پراخوي او په بیلابیلو برخو کې به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. افغاني سرې میاشتې خبر ورکړی چې د دغې ټولنې د قطر سرې میاشتې سره د سوري زړه پر ناروغۍ د اخته 169 ماشومانو د درملنې په موخه وکړلیک لاسلیک کړی دی. سټنډرډ ملي اداره وایي د فراه ابو نصر فرحي ګمرک مسؤلینو 23 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ګرځولي دي. یا د ادارې له ټولو سوداګرو غوښتي ترڅو هیواد ته د بې کیفیته توکو له واردولو څخه ډډه وکړي. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار اړوند د 2 او 3 ناحیو ترمنځ التقوا پوهنتون مخې ته د سړک د پاتې برخې د لیول او کانکریټ کولو چارې پیل شوي دي. د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو دا د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو. تر بیا ښې چارې لویه لامومل.